وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، نن د پښتو فلم انډسټري هغه انتظار ختم شو چې فلم بینو یې له ډېرې مودې انتظار کاوه. د دشمنۍ اور ټریلر بالاخره ریلیز شو او ریلیز کېدو سره سم یې په ټول سوشل میډیا باندې سخت شور جوړ کړی دی. ګرانو کتونکو، که تاسو هم د پښتو سینما مینوال یاست نو دا ټریلر ستاسو دپاره یو لویه تحفه ده، ځکه چې په دې ټریلر کې هغه هر څه شته چې یو کامیاب فلمي ضرورت: اکشن، ډراما، جذبه او د انتقام یو مضبوطه کیسه. د ټریلر په شروع کې چې کم سین ښکاري، همهغه سین د فلم بینو پام ځان ته راګرځوي. د کیمرې انګل، بیکګراونډ میوزک او د کردارونو انټري داسې ده لکه یو غټ فلم ننداره چې روانه وي. بلکې دلته دا احساس پیدا کیږي چې دا فلم یوازې تفریح نه ده، بلکې د احساساتو او انتقام یو سخت سفر دی. پشړنګا شړنګ چې راځي خواله ډېره مزه راکوي مالا، ستا د بنګړو شړنګ مې خلګي په زړګي. په دې فلم کې کردارونه ډېر مضبوط ښکاري. هر کردار خپل ځان ته وزن لري. هیرو په داسې انداز کې ښکاره شوی دی چې د خلکو په زړونو کې ځای جوړولو پوره قابلیت کړی دی. او بل طرف ته چې کم مخالف کردارونه ښکاري، هغوی هم ډېر خطرناک او مضبوط ښودلی شوي دي. همدا توازن د فلم کیسه نور هم خوندوره کوي. د ټریلر تر ټولو مضبوطه برخه د دې فلم اکشن دی، چرته چې ګولۍ دي او د انتقام شدید احساس دی. هر اکشن سین داسې جوړ شوی دی چې د غټ فلم احساس درکوي. کیمرا ورک، ایډیټینګ او سلو موشن شاټونه ټول په پروفیشنل انداز کې ترسره شوي دي. که څه هم ټریلر مکمله کیسه نه ښکاره کوي، خو بیا هم دومره اشاره کوي چې دا فلم د دشمنۍ، وفادارۍ او انتقام په حواله جوړ شوی دی. داسې ښکاري چې یو غټ ظلم شوی دی او بیا د هغې بدل اخیستلو دپاره یوه اوږده او خطرناکه لاره شروع کیږي. چې څنګه ټریلر ریلیز شو، خلکو په سوشل میډیا کې خپل ریاکشنونه پیل کړل. ډېر خلک وایي چې دا فلم کولی شي د پښتو سینما دپاره یو نوی معیار جوړ کړي. کمنټس کې خلک د فلم د هیرو او ویلن کردارونه ستایي. پښتو فلم انډسټري کې هر وخت سیالي وي، خو دا ځل دې فلم ځان له سیالي شروع کړې ده. اوس اصل سوال دا دی چې د دشمنۍ اور به د فلم بینو توقعات پوره کړي او که دا فلم به د پښتو سینما په تاریخ کې خپل نوم درج کړي. دا ټولې خبرې به د فلم له ریلیز کېدو وروسته معلومې شي. ګرانو کتونکو، تاسو نه تپوس کول غواړم چې د ټریلر کتو پس تاسو د غټ اختر په ورځ دا فلم کتل غواړئ او که نه؟ کمنټس کې ضرور راته ولیکئ. که ویډیو مې خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ چې ټولو مینوالو ته ورسي. تر بل خوندور پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازه. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. د خدای په امان.